السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو محترم دوستانو په ټیکنو پښتو چینل کې درته پهرالای وایم. په نننۍ ویډیو کې ډېرو زیاتو کسانو مانه دا غوښتنه کړې وه چې څنګه موږ قرآن کریم ورسره په پښتو ترجمه کې، همدرانګه په دې کې به دعاګانې وي، ورسره مکمل د قرآن کریم تفسیر به وي. تاسو ته بالکل زه دا طریقه در زده کوم چې تاسو څنګه کولی شئ چې قرآن کریم مکمل په آواز سره دوستانو هغې سره ترجمه ورسره تفسیر دا ټول کار تاسو د دې یو اپلیکیشن چې ډېر کم ام بي سیز اف دی د دې اپ په تھرو کړای شئ. که چېرته غواړئ تاسو دا قرآن کریم چې کوم دی په خپل موبایل کې ورسره د ترجمې د تفسیر خپل موبایل ته راډاونلوډ کړئ، نو دا ویډیو تر اخره وګورئ. د دې نه مخکې یوه هیله در څخه کېږي که چېرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یئ دوستانو، چینل سبسکرایب کړئ، د ویډیو ضرور لایک کړئ. که چېرته مو دا ویډیو شیر کوا شوه نو د ثواب لپاره یې ټولو دوستانو سره شریکه کړئ. ورځو دوستانو دلته کې دا اف دی، دا تاسو په پلی سټور کې هم سرچ کولی شئ، تاسو ته به ښکاري. د دې اپلیکیشن قرآن کریم ان پښتو داسې نامې دی. دا کله چې تاسو آن کړئ دا ډېر زیات دی، خو دا ما ډېر زیات خوښ شو. په دې کې ډېرې زیاتې اسانتیاوې دي ستاسو لپاره. اوس دلته کې تاسو ته په دې هغه کې صورتونه ښیي چې دا صورتونه دي، او دلته کې تاسو ته کومې قرآن کریم سپارې چې دي هغه سپارې ښیي. نو مثلا تاسو غواړئ دلته کې به تاسو ته ګورئ سورت فاتحه باندې به چې کله کلیک وکړو بره تاسو ته یو د لوډ سپیکر اپشن درکوي. په دې باندې چې کلیک تاسو دوستانو وکړئ نو ستاسو دغه غږ به تاسو ته وایي هم، ورسره د دې تلاوت به هم تاسو ته کوي او ترجمه به هم در سره کوي. لاندې تفسیر ورته لیکلی دی، په تفسیر مو هم پخوم چې تفسیر تاسو کمې طریقې سره په دې کې چې کم دی دوستانو کتلی شئ. نو اوس دلته کې سورت فاتحه تاسو وکته، سورت البقره په دې لوډ سپیکر باندې مو چې کله کلیک وکړو دلته کې لومړی برخه آیتونه یا دوهمه برخه آیتونه دغسې پنځمه برخه آیتونو پورې چې تاسو څومره برخې د خپل موبایل ته راښکته کول غواړئ نو هغه به سلیکټ کړئ. که ټول غواړئ ټول سلیکټ کړئ. د سلیکټ کولو سره په هو باندې چې کلیک وکړئ ستاسو دا ترجمه یل چې کم دی په آډیو کې راډاونلوډ شي. هغې وروسته په لوډ سپیکر باندې چې کلیک وکړئ تاسو ته به وایي هم د دې ترجمه به هم تاسو ته کوي. په دې کې کوم کسانو ته چې نوي زده د دې څخه دا قرآن کریم چې کوم دی زده کوه هم شي. اوس دلته کې بل کوم په دې کې اپشن چې ده دوستانو تفسیر ته دلته کې مونږ تاسو واپس ځو، بره به تاسو ته ښکاري. واپس راتلو سره تفسیر باندې کلیک وکړئ، دلته کې ډاونلوډ اپشن درکوي. په دې باندې چې کلیک وکړئ نو هو باندې کلیک وکړئ. دا صرف 3 MB دی، د الف لام میم سپارې څومره تفسیر چې دا به تاسو راډاونلوډ شي. بیا هم دلته کې په دې باندې چې کلیک وکړئ اوس کله چې راډاونلوډ شي دوستانو مثلا راډاونلوډ کوي په هو باندې کلیک کړو په اسانۍ سره په ډېرې ښه سپیډ سره راډاونلوډ کېږي. نو هېڅ نه څه انتظار به ورته وکړئ. د انتظار وروسته دلته کې چې کله دا تاسو ته به ښکاري اوس به ډاونلوډ شي. نو دوستانو دلته کې ګورئ راډاونلوډ شو. اوس په همدې الف لام میم سپارې باندې چې کلیک وکړئ دلته کې تاسو سره کوم هغه چې وي هغه به انتخاب کړئ. مثلا دلته کې په دې باندې کلیک کړو جسټ نو یا الویز اپشن باندې کلیک وکړئ. دلته کې به دوستانو اوس موږ ته دا په دې طریقې سره د دې مکمل تفسیر په خپل موبایل کې موږ تاسو کتلی شو. نو ډېر زیات خوندور دی دوستانو. دعاوې تاسو ته ښکاري، دعاګانې چې کومې دي هغه هم په دې طریقې سره تاسو په دې کې راډاونلوډ کولی شئ. تلاوت ګاه چې ده په اواز سره هغه هم ټول راډاونلوډ کولی شئ. نو دا و د دې په باره کې ویډیو که چېرته مو خوښه شوې وي ویډیو ضرور لایک کړئ. همدارنګه ښایسته معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.